نشي رسېدی او سوکالي نشي موندی، بلکې هغه به بیا د ګډوډۍ سره مخ وي. په دویمه هفته کې بیا په دې خبره وکړه چې اسلام د همدغه ضرورت په بنیاد باندې له پیله له کوم وخت نه چې انسان پیدا شوی دی، انسان ته د ژوند نظام او د چارو د سمبالښت دپاره سیستم د انبیاو په ژبه باندې رالیږلی دی، د انبیاو سره رالیږلی دی او هغوی عملا د خپلو قومونو رهبري کړې ده، قیادت او سیادت یې کړی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ټولې نړۍ دپاره د همدغسې قاید او رهبر په توګه رالیږل شوی دی. او بیا په دې اړه مونږ یو شمېر نصوص، قرآني نصوص او احادیثو باندې خبره وکړه چې صراحتاً په دې دلالت کوي چې اسلام د مسلمان نه سیاسي غوښتنې لري او سیاسي نظام اقامت غواړي. او په دې هم مونږ رڼا واچوله چې د اسلام یو شمېر احکام او شرائع داسې دي چې څو پورې نظام نه وي هغې پورې د دې احکامو تطبیق ممکن نه دی. نو نن به او سر له ننه به راتلونکي څو هفتو کې انشاءالله د اسلام د سیاسي نظام په خصوصیتونو باندې او د جوړښت په قضیه باندې مختصراً غږیږو چې دا سیاسي نظام چې په اسلام کې دی د دې خصوصیت څه شی دی، ځانګړتیاوې څه دي او دا د جوړښت هغه عناصر او ارکان یې څه دي. ورونو په دې اړه خو لومړی مونږ تیر کال د خپلو درسونو په سلسله کې دا خبره کړې وه چې اسلام دین نسبت نورو ټولو ادیانو ته او بلکې نورو ټولو عقایدو ته که ادیان هم ورته ونه وایو، نسبت ټولو ته دا وړتیا او دا استعداد او دا خصوصیت لري چې د ټول انسانیت دپاره سعادت او نیکمرغي راوړي. وجه دا ده چې دا الهي دین دی، رباني دین دی، الله رالیږلی او الله د ټولو انسانانو مصالح نسبت انسان ته ښه پیژني. نو په دې اساس الله چې کوم نظام رالیږلی په هغه کې د انسان ټول مصالح په اسانۍ سره هغه تضمینېدی شي او تأمینېدی شي. دا خبره مونږ مخکې کړې وه په عامه توګه باندې د اسلام په خصوصیتونو کې. کله چې بیا د اسلام د سیاسي نظام په خصوصیتونو کې راځو، طبعا دلته یو لړ داسې خصوصیتونه دي چې دا قضیه پکې مطرح ده چې هماغه د اسلام خصوصیتونه هغه په حقیقت کې د اسلام د سیاسي نظام خصوصیتونه هم شمیرل کېږي. خو اوس به مونږ په ځانګړې توګه دا چې سیاسي نظام په اسلام کې جوړښت څه دی او څه ځانګړتیاوې لري نسبت نورو نظامونو ته د دې نظام توپیر څه دی، په دې به په ځانګړې توګه باندې خبره کړو. په دې خصوصیتونو کې هسې بیلګې په توګه باندې ځینې نومونه اخلم، بیا به انشاءالله وروستو به تفصیلاتو او دغه ته راځو. لومړی خصوصیت د دې نظام دا دی چې دا یو نظریاتي او عقیدوي نظام دی، د عقیدې په اساس ولاړ نظام دی. دویم خصوصیت دا ده چې دا شورایي نظام دی او د حاکم او د محکوم د رعیت ترمنځ ټول چارې هغه د شورا په اساس باندې تنظیموي چې تفصیلاتو باندې به غږیږو انشاءالله. بل خصوصیت د دې نظام دا ده چې دا په اصطلاح یو داسې د اجتماعي خیرښېګڼې نظام دی، د مسؤلیت او د وظیفه هغه اجتماعي خیرښېګڼه ده، هغه په ټولنه کې د عدالت تأمین دی. بهرحال دغسې څه نور ځانګړتیاوې او خصوصیتونه هم دي. نن به راشو انشاءالله په دې لومړي خصوصیت باندې چې اسلام نظریاتي او عقیدوي سیاسي نظام وړاندې کوي، یا په بل تعبیر باندې په اسلام کې سیاسي نظام حکومت هغه نظریاتي حکومت دی، عقیدوي حکومت دی، د عقیدې پر بنسټ ولاړ دی. هر نظام څومره چې تاسو په نړۍ کې نظامونه ګورئ هغه خپل اساس لري او اساس باندې ولاړ وي. ځینې نظامونه هغه د قومیت په اساس باندې ولاړ دي، د قومي ښېګڼو او قومي مصالحو پوره کول دغه هدف او مقصد وي او هماغې اساس وي. ځینې نظامونه مثلا په جغرافیایي حدودو باندې چې وطني دغه ورته وایي په دې اساس ولاړ وي، وطني او جغرافیایي حدود دغه سره اصل وي. ځینې نظامونه اساساً په
ادعا د دې کوي چې مونږ د انساني نظامونه یو او ځانګړې نظریې او مذهب او دین ته پابند او مقید نه یو. داسې نظامونه هم په دنیا کې شته. بهرحال دا ټول نظامونه خپل یو اساس لري او دغه اساس نه په نشأت کې او هغه د لپاره کوشش کوي. نو اسلام چې دی هغه د یو نظریې او د یو عقیدې د قائمولو دپاره دغه د حاکمولو دپاره کار کوي. الله متعال په سورة حدید کې چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط بالکل واضح وای. الله وایي چې موږ پیغمبران دا په واضح دلایل را لېږلي هغوی سره کتاب او میزان ورکړی ليقوم الناس بالقسط چې په ټولنه کې د عدالت تأمین به د همدې کتاب د اقامې د لارې کېږي. د کتاب د اقامې د لارې کېږي. الله متعال بل ځای کې وایي چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله وایي چې وعده کړی الله مؤمنانو سره چې دوی به الله خلیفګان کې په ځمکه کې او بیا وایي چې وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دوی ته به هغه دین هغه عقیده هغه نظریه چې الله دوی ته ورکړې ده هغه دوی ته په ځمکه کې حاکمه کړي او هغې حاکمیت برپا شي. داسې تیر هفته مونږه عمدتاً د اسلامي نظام د حاکمیت په اړه باندې نصوص هغه زیات وویله. نو په دې اساس دا نظام یا دا سیاسي نظام د عقیدې د حاکمیت په اساس باندې ولاړ دی او عقیدې اساس دی. دې قضیې یو شمېر مشکلات او ستونزې او سوالونه د خلکو سره پیدا کړي دي. نو په دې اساس دغه مسائل لږ شان څېړل غواړي. دا چې اسلام وایي چې مونږ یو نظریاتي عقیده یو نظام دی او یو عقیدوي نظام دی، د دې هدف دا نه دی چې په ټول انسانیت باندې په فردي شکل باندې دغه نظریه هغه په جبر باندې اومني. په دې باندې مخکې مونږ خبرې کړې وې. د نظریاتي نظام او د عقیدوي نظام مفهوم هیڅ کله داسې دا نه ده چې دغه نظریه او د عقیده د په جبر او په زور په خلکو باندې اومني او په زور د خلک مسلمانان کړي. دا د اسلام تصور نه دی. لا اکراه فی الدین. په دین کې دا تصور نشته. صرف خبره دا ده چې اسلام وایي چې همدغه انسانان چې په هر عقیده دي په هر باور دي، که یهودي دی که مسیحی دی که هندو دی که بودایی دی که کنفوشیوس والا دی که حتی بېدین او ملحد دی، دا ټول چې کله د یو حکومت او د یو نظام تر سیوري لاندې اوسېږي په دې حکومت او نظام باندې حق لري. دا ټول حق لري. د یو نظام د رعیت په توګه باندې حق لري. نو اسلام وایي چې مونږ سره یو نظریه موجوده ده، یو عقیده یو فکر او اساس را سره موجود دی چې د دې عقیدې په بنیاد کله چې دا حاکمه شي ټولو افرادو ته د دوی حقوق پوره ورکولی شي او دوی ته بیا د هغه سوکالۍ او د عدالت تأمین په دې کې کیدی شي. په اسلام کې د اسلام د نظریاتي نظام مفهوم دا ده چې دغه نظریه چې الله را لېږلې ده د ټولو انسانانو لیقوم الناس بالقسط چې د ټولو انسانانو ترمنځ په هر عقیده په هر باور چې وي د هغوی ترمنځ عدالت تأمینېده شي. دا د اسلام هغه مفهوم دی. نه دا چې د اسلام د سیاسي نظام مفهوم هغه دا شي چې گویا په خلکو باندې په زور او په جبر باندې هغه دین ومنل شي. یو سوال چې دلته مطرح کېږي او زیات خلک مطرح کوي هغه او ویرم زیات مطرح کېږي د غربیانو له پلوه چې تاسو اسلام یو عقیدوي نظام دی، نظریاتي نظام دی، نو په دې نظام کې به د اقلیتونو مسئله څنګه وي؟ په دې نظام کې به د هغه خلکو چې هغه په دې دین باندې باور نه لري د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، هغوی به نشي کولی چې خپل ازادۍ او خپل دغه ته ورسېږي. د هغې خبره خو ما تاسو ته وکړه چې د دې خلکو چې هغوی د اسلامي نظام تر سیوري لاندې اوسېږي د دوی یو عقیدوي ازادي ده
فکری ازادي ده هغه په اسلام کې هیڅ قسمه په هغه باندې پابندي نشته. خپل عبادتګاه کې مونږ کولای شي، خپل ارڅ چې حتی که ارڅومره ناروا وي اسلام الته په زور هغه دغې نه منع کوي. هغه خپله ازادي او فردي ازادي لري. البته د نظام او د قانون په وړاندې چون دا یو ټولنه کې اوسېږي او ټولنه متعدد نظامونه نشي درلودی. قانون باید یو وي تر څو پورې چې د ټولنې د ټول افراد د یو قانون په وړاندې جوابدeh شي. که په یو ټولنه کې متعدد قوانین وي او دا متعدد افراد یا متعدد ټولګې د ټولنې هغوی مختلفو قوانینو ته مراجعه وکړي، دلته عدالت نشي تأمینېدی، هلته جګړې او نزاعات نشي ختمېدی. د دې مثال داسې دی مثلا که چېرته یو ټولنه کې 3-4 نظام وي او یو د هندوانو نظام، یو د مسیحیانو نظام، یو بل د مسلمانانو نظام، بیا که چېرته د مسیحي او مسلمان ترمنځ جګړه راځي نو دا فیصله به په چا کېږي؟ دا فیصله بیا ممکنه نه ده، ځکه چې هغه به یو قانون غواړي او دا به بل قانون غواړي. دا هېڅ ممکنه نه ده او د دنیا په هیڅ ځای کې داسې یو دغه نشته چې هلته دی داسې یو قانون چې هغه د متعددو ادیانو ته، متعددو اقلیتونو ته، هغوی ته په دغسې اجتماعي مسایلو کې چې د ټولو خلکو دغه ورپورې تړلي دي هغوی ته دا حق ورکړي چې هر څوک د په خپل دغه باندې عقیدې او نظر باندې دغه وکړي. په دې اساس دا ممکنه نه ده. نو ضرور به قانون یو وي، نظام به یو وي او هغه سیستم به یو وي. په دې اساس دا چې اسلام په اسلامي ټولنو کې د سیاسي نظام خبره کوي، هغه هم دا ده چې د اسلام سیاسي نظام به دلته په ټوله کې حاکم وي، خو دا د یو فردي ازادۍ او حریتونه هغه هېڅکله سوال لاندې نه راولي او هغې سره څه مشکل نه پیښیږي. بل سوال دوی دا مطرح کوي چې خبره داسې وي تاسو چې کله د اسلامي نظام خبره کوئ چې دا نظریاتي نظام دی، بیا خو هندو نشي کولی چې دلته رئیس جمهور شي، دلته مثلا مسیحي نشي کولی چې دلته د یو وزیر شي او یو غټ حکومت په حکومت کې د یو غټه دنده واخلي. نو دا تاسو څنګه وایي چې دا خپل حق او خپل دغه لري؟ ورونو دا یو اساسا یو مغالطه ده. خو مخکې له دې چې زه مغالطې ته راشم دې ته متوجه شئ چې د نظریاتي نظام مفهوم هم دا دی چې په دې نظام کې چې کومو خلکو ته واک سپارل کېږي، اختیار سپارل کېږي، هغوی د خپلو خواهشاتو، د خپلو آراو، د خپلو نظریاتو تطبیق دغه نه لري چې په خلکو باندې په زور خپل آرا او خپل خواهشات یا خپل حتی ګوندي مصالح، خپل حزبي مصالح، خپل هغه په اصطلاح د ډلې مصالح هغه په ټول ملت باندې وتپي، لکه څنګه چې متاسفانه په دیموکراتیکو نظامونو کې د دې خبرې بالکل واضحه او ښکاره دغه دي. اسلام کې دا حق بیا که حاکم کېږي هغه ته دا حق نشته چې هغه د خپل ګوند مصالح او د خپل ګوند آرا او نظریات په خلکو باندې دغه کړي، بلکې د هغه وظیفه او مکلفیت دا ده چې د الله له پلوه چې کوم نظام دته راستول شوی دی هغه نظام په خلکو باندې تطبیق کی. ځکه چې تصور هم دا دی چې د انسانانو سعادت هغه په الهي نظام کې ده، په انساني نظام کې نه ده. انساني نظام کې کافر ایښی او د هغې کم انسان فلاح او کامیابی نشته، او که مسلمان انسان هم وضعي نظام جوړ کړي په هغه مواردو کې چې هغه د الله حق ده، په هغه مواردو کې که مسلمان هم یو قانون د خپل ځان نه کېږي هغه هم نامنظور دی، هغه هم بیا د انسان دپاره د سعادت او نیکمرغۍ باعث نشي ګرځېدی. نو د حاکم مسؤلیت دا ده چې دغه نظام د الله د قانون مطابق وچلي، ځکه چې په همدې کې سعادت او په همدې کې نیکمرغي ده. کله چې مسؤلیت دا ده نو دلته یو مسئله مطرح کېږي چې حاکم باید مسلمان وي. قرآن عظیم الشان کې همدغه خبره ته اشاره کوي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. واولی الامر منکم وایي چې اولی الامر باید لستاسو نه وي، ای مسلمانانو ستاسو د ډلې نه وي، هغه باید مسلمان وي، هغه باید د دغه نظام باندې پوه اوسي، دغه نظام باندې په دې اړه باندې فقاهت ولري تر څو پورې چې تطبیق کړي. داسې نه متاسفانه چې هغه د خپله کلمه نشي ویلی، هغه قل هو الله نشي ویلی، هغه په اصطلاح آیت کرسي نشي ویلی. دغسې خلک چې مونږ او تاسو باندې حاکمان دي ورونو، هغه زمونږ او ستاسو د خپلې بدبختۍ نتیجه ده. داسې حاکم چې هغه قرآن لوستی نشي نو هغه به د قرآن د تطبیق دپاره او د قرآن د احکامو دپاره تا باندې څه وکړي؟ دا زمونږ بدبختي ده او دا مشکل دی. اسلام چې کوم د نظام
حاکم باید داسې شخص وي چې هغه په نظام باندې پوه وي، د اسلام په مسایلو باندې پوه وي. دا به انشاءالله د خلیفه یا د امام یا د مشر چې کوم په اسلامي نظام کې دغه خصوصیتونو دي هغې کې به انشاءالله په تفصیل سره خبره پرې وکړو. نو اسلام دغسې یو نظام غواړي چې وظیفې دا وي. اوس دوی دا خبره کوي چې ولې هندو نشي مسلمان دغه کېدی حاکم کېدی. نو هندو خو دغه نظام تطبیقولی نه شي، هغه خپله باور پرې نه لري، هغه عقیده پرې نه لري، نو څنګه به په مسلمان باندې د هغه د خوښې نظام هغه تطبیق کېده؟ ممکنه نه ده. او دا نمونه او دا بیلګه په دنیا کې هم نشته. دوی چې کوم خلک د داسې یو نظامونو دغه بیانوي چې په اصطلاح هغه بالکل د مذهب او د عقیدې نه او د دین آزاد دغه د یو سیکولر نظامونه دي، په هیڅ یو سیکولر نظام کې داسې یو قانون نشته چې هلته د حاکم دپاره ځانګړي مواصفات موجود نه وي. دا اوس په انګلستان کې د هغې قانون دا دی چې د هغې بادشاه هغه باید د پروتستان نه یوازې دا چې مسیحي وي بلکې پروتستان پورې به تړلی وي. آیرلند چې دی هغه وایي چې د کاثولیک پورې دی تړلی وي. ارجنټاین وایي چې مثلا د کاثولیک پورې دی تړلی وي. یونان دا اوس قانون اساسي دا ده چې دا باید د شرقي کلیسا پورې تړلی وي. دا د تایلند چې دی هغه وایي چې بودایي باید. دغه د ناروې او سویډن دی بالکل په مسیحیت کې د ایونجلیکن چې کومه ځانګړې کلیسا ده د هغې تابع دي وي. دا په دنیا کې داسې یو نظام نشته چې هلته د حاکم هغه د یو خاص دین دغه نه وي. نو دوی متاسفانه دا یو مغالطې خبره همدا ده چې موږ ته وایي چې ستا حاکم کې ضرور نه ده چې هغه د مسلمان وي، خو ته په خپل ټولو قوانینو کې د شرط دا ایښی ده چې هغه د یو ځانګړي دین پیرو وي او د هغه ځانګړي دین دغه دپاره د کار وکړي. دا یو مشکل او ستونزه ده چې دوی مطرح کوي او متاسفانه زموږ ناخبره ځوانان هم په دې باندې غولېږي. بهرحال خبر هم دا کوله چې اسلام نظریاتي دین دی، په دغه مفهوم باندې دین دی. د اسلام دا چې نظریاتي دین دی هدف او مقصد هم دا دی چې دغه دین احکام د دې شرائع د هغه حدود او چوکاټونو سره چې اسلام ترسیم کړي دي هغه تطبیق کړي. البته حدود او چوکاټونه په اسلام کې د نظام په توګه دوه ډوله دي. یو هغه دی چې مستقیما محکمات دي، شریعت هغه په داسې توګه باندې بیان کړي دي چې هغې کې انسان ته د ګوتې وهلو حق نشته، نو هغه به همغسې تطبیقي څنګه چې نازل شوي دي. او یو شمېر بیا داسې احکام دي چې هغه الله پرېښي د انسان ته، د هغې صلاحیت پرېښی د انسان ته چې هلکه ته د خپلو ظروفو، د خپلو شرایطو، د خپل محیط او د خپل چاپېریال ته په نظر کې نیولو سره ته دلته ځان ته قوانین وځکه او هغه قوانین تطبیقوه. په هغې کې ته بیا وخت تر بله تغییر هم راوستی شي، بدلون هم راوستی شي، په هغې کې څه اشکال په تا باندې نشته. نو په دې اساس دا مسئله دغه ده. دلته هم یو مشکل خلک وړاندې کوي چې تاسو وایئ چې په قرآن کې هر څه شته، نو وایئ چې قرآن کې ترافیکو نظام چېرته دی، قرآن کې فلاني نظام چېرته دی. ورونو دا یو مشکل متاسفانه یو مغالطه وړاندې کوي. په قرآن کې چې موږ وایو هر څه شته، معنا یې دا ده چې ځینې کلیات او محکمات بیان کړي چې هغې کې به ګوتې نه وهو، او ځینو ځایونو کې ما ته ویلي دي چې ته ځان ته جوړ کړه، ترافیکي نظام ته ځان ته جوړ کړه. دا ما ته قرآن ویلی. نو زه چې وایم چې ترافیکي نظام په قرآن کې شته، معنا دا چې ما ته یې راسپارلی دی. زه د دې حق لرم چې ترافیکي نظام یا داسې نور اداري سیستمونه او د منیجمنټ سیستمونه زه خپل ځان ته جوړ کړم. خو البته سره خطونه شته چې هغه سره خطونه به پکې تجاوز او تیری نه کوو. په دې اساس دا د اسلام د سیاسي نظام چې دا یو نظریاتي نظام دی، د دې مفهوم دی. بله مسله چې دوی مونږ دا خبره کوو چې اسلام په اصطلاح یو نظریاتي نظام دی. د دې مفهوم دا ده چې اسلام د سیکولرزم سره او سیکولر تصور سره جوړ نه دی. د سیکولر نظام او د اسلام نظام ترمنځ بنیادی توپیر هم دا دی چې سیکولر نظام هغه د نظریې نه، د عقیدې نه په جدایۍ باندې ولاړ دی، او اسلام د نظریې په اقامه باندې ولاړ دی. سیکولرزم دا هم په حقیقت کې د دې لنډه تاریخچه چې سړی وګوري، دا په اروپا کې د اروپا د کلیسا د مظالمو په نتیجه کې د یو عکس العمل او غبرګون په توګه باندې رامنځته شي. هلته کلیسا د پاچایانو سره لاس یو کړی و، نو پاچایانو خپل مصلحتونه او د کلیسا د پاپانو خپل مصلحتونه، نو هغوی په خلکو باندې داسې حکومت کاوه چې انسان ته د انسان په سترګه باندې نه کتل، د علم سره مخالفت و، انسان ته انساني حقوق هغه ابتدایي حقوق نه ورکول. په دې اساس د هغوی په مقابل کې مخکې خبره مونږ کړې وه چې کله هغوی په
اندلس کې د مسلمانانو حالات وکړه، اسلامي ټولنو کې د ازادیو خبره وکړه، نو دوی خلکو بیا د په خپلو ټولنو کې د نظامونو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ، پاڅونونه وکړه او د هغې په نتیجه کې دوی د کلیسا او د ملوکو د باچایانو هغه نظام ړنګ چې کله ړنګ نو د دوی تصور دا و چې دا ټوله بدبختي موږ ته د دین نه وه، نو تر څو پورې چې دین له منځه لاړ نه شي زمونږ بدبختي نه ختمیږي. نو د دوی دښمني د دین سره شروع شوه او هماغه وه چې په 1832 کې تقریبا 1832 خواوشا کال کې فلیپ په نامه باندې یو عالم و هغه دا نظریه د سیکولریزم په داسې شکل وړاندې کړه چې مونږه باید دین د صرف په انفرادي چوکاټ کې د ژوند منحصر پرېږدو او نور اجتماعي چارې هغه د دین نه راوباسو، په دې شکل به مونږ دا نظام جوړ کړو. دا په همدې شکل باندې سیکولریزم شروع شو چې د انسان انفرادي ژوند پورې زمونږ کار نشته، خو اجتماعي مسایل به هغه مونږ خلکو ته پرېږدو، د وضعي نظامونو ته به پرېږدو. دا مسله بیا همداسې مخکې داسې حد ته لاړه چې یوازې په همدې انفرادي دغه کې پاتې نه شو، بلکې د دین سره د دښمنۍ په بنیاد. اوله کې دا نظریه د سیکولریزم دین سره دښمني نه درلوده، بلکې دین یو ښه شی ګڼه، خو صرف په انفرادي ژوند کې. وروستو بیا دا مکملا د دین سره د دښمنۍ په بنیاد باندې ودرېده او د کمونیزم تصور هم اصلا د همدغسې یو دغه نه رامنځته شه، د دین سره دښمني په همدې بنیاد رامنځته شوه. نو دی بیا دا سیکولریزم قرار راغی د اوسني حالت ته چې اوس هم تقریبا د دین سره د دښمنۍ په بنیاد ولاړ دی. داسې نه ده چې دوی د دین سره په اصطلاح سوله لري یا روغه لري او تصور دا کوي چې دین هغه خپل ډګر لري او ډګر کې د کار وکړي، دا خبره نشته. انشاءالله په دې به موږ خبره وکړو. نو سیکولریزم دغسې یو نظریه وه. اسلام دا د سیکولریزم سره بنیادي توپیر لري. اسلام وایي چې نه، دا ممکنه نه ده چې د انسان انفرادي ژوند د هغه د اجتماعي ژوند نه جدا شي، دا هیڅ ممکن نه ده. او دویم مخکې مونږ ویلو چې اسلام د هر اړخیز نظام د ژوند ټولو قضایاو ته نظام لري. تا سره که په مسیحیت کې د انفرادي ژوند دپاره مسائل وي او په د اجتماعي کې نه وي، نو ستا خو د مسیحیت مشکل دی. زما دین خو بیا داسې دی چې د انفرادي ژوند دپاره چې کوم مسایل لري د دې نه 2 چنده او 3 چنده زما د اجتماعي ژوند دپاره مسایل لري، زما دپاره نور قضایا لري چې اساسا ممکن نه دي چې زه هغسې بغیر له هغې نه ژوند وکړم. او د هغې ښکاره بېلګه او ښکاره مثال د اوسني سیکولریزم هغه ارتقا او پرمختګ دی. اوس سیکولریزم هم دې نتیجې ته رسېدلی چې ژوند مونږ تجزیه کولی نه شو، ژوند مونږ تجزیه کولی نه شو. دا د سیکولریزم موجوده تصور دی، موجوده عمل هم دا دی. اوس تاسو وګورئ چې سیکولریزم د یو مسلمان د هغه په سر باندې پړونه، د مسلمان په سر باندې پړونه نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ ځکه چې هغه وایي چې د دغه انفرادي تصرف هم په ټولنه باندې اغیزه لري، تاثیر لري. نو ځکه د پړونې او د حجاب مخالفت په خپلو اجتماعي ځایونو کې کوي. هغه د مسلمان په اصطلاح حتی د شکل او د مظهر سره مخالفت ښیي، ځکه چې وایي دا په اجتماع کې زما څه اثرات او اغیزې لري. هغه مثلا ستا په کلتور کې مستقیما ګوتې وهي، ستا په حتی په داخل د کور کې د ستا ګوتې وهي، ستا د ښځې په اړه باندې ستا کور ته مسایل راوړي او د ښځې د حقوقو په نامه باندې او د فلاني حقوقو په نامه باندې همدا اوس ستا په د کورني جوړښت کې درته ګوتې وهي. دا خو لا پرېږده چې نور مسایل ستا د ځوان حتی په سټایل او په دغه کې درته ګوتې وهي او وایي چې دا د ګلوبلایزیشن یا په اصطلاح د نړیوال تصور سره دا موجوده چې کوم ځانګړي هویتونه او تشخصونه دي دا نشي جوړېدی. نو د اجتماعي نظام او د ټولنیز نظام دپاره ضرورت دا ده چې حتی کلتور ورته جوړ شي، فرهنګ ورته جوړ شي، حتی فردي شخصیت او تشخص ورته هماغسې جوړ شي چې کوم دغه نظام او دغه غواړي. نو اوس سیکولریزم هم دې نتیجې ته رسېدلی ده چې اجتماعي ژوند هغه د فردي ژوند نه نشي جدا کېدی. نو دوی د دې سره سره چې دا چغې وایي چې زمونږ نظام هغه د دین صرف په اجتماعي برخه کې غواړي، خو په انفرادي برخه کې غواړي، خو اجتماعي برخه کې نه غواړي. اوس مونږ عملا ګورو چې دوی په انفرادي برخه کې هم د مسلمان د فردي تصرفاتو سره هغه نشي چلېدی. نو دینه دا خبره مخکې د دینه اسلام کړې وه چې اسلام هغه وخت مخکې نه ابتدا نه دا خبره کړې وه چې انفرادي ژوند هغه د اجتماعي ژوند نه جدا کېدی نشي. کوم احکام چې د انفرادي ژوند تنظیموي همغه احکام باید اجتماعي ژوند هم تنظیم کړي. نو په دې شکل باندې د اسلام او د سیکولریزم هغه بنیادی مسله ده. سیکولریزم ډېر بد اثرات په ټولنه کې پرېښودل چې اوس تقریبا که ووایو هغه سیکولریزم چې دوی چغې ورته وهلې هغه تر اوسه پورې اوس په ټولنه کې اساسا موجود نه دی.
د سیکولریزم د ټولو نه غټ خطر او غټ اثر او اغیزه هغه ذهني تشتت، ذهني پراګندګي، ځکه چې اسلام د یو نظریه په اساس باندې د خلکو اذهان جوړول، عقیده جوړول، خلکو ته یو تصور وړاندې کاو د جهان په وړاندې، د کائناتو په وړاندې، د کائناتو د جوړښت په وړاندې، د انسان د مصالحو په وړاندې، د انسان د پیژندنې په وړاندې یو تصور ورته وړاندې کاو. کله چې سیکولریزم راغی او سیکولریزم ویل چې ستا شخصي تصور خپل د هر څه چې کې، نو انسانان هر چا خپل ځان نه تصورات جوړ کړل او د هغې په نتیجه کې په ټولنه کې یو ذهني تشتت، ذهني پراګندګي رااله، د ژوند اهداف متفاوت شو. یو انسان سره د ژوند هدف یو شی شو، بل انسان سره د ژوند هدف بل شی شو. چا د ژوند هدف شهوترانی وګرځوله، چا د ژوند هدف پیسې ګټل وګرځول، چا د ژوند هدف مثلا هغه په خلکو باندې تیری او تجاوز وګرځاو. داسې په ټولنه کې مختلف اهداف را برسېره شول او د دې اهداف او د دې مقاصدو چې انسان ته ترسیم شول، د دې نتیجه موږ اوس تاسو په ټولنه کې ګورو چې انسان بالکل یو وحشي ځناور ته جوړ شوی دی او هیڅ قسمه برته د اجتماعیت دپاره او د اجتماعي مصالحو د رعایت دپاره هغوی سره ارزښتونه پاتې نه دي. ارزښتونه ټول ډنګ شوي. دا ټول د سیکولریزم نتیجه ده. اسلام هغې ته عقیده، تصور، باور جوړوي تر څو پورې چې د یوې عقیدې او یو تصور په بنیاد باندې د داسې تشتت او دغسې پراګندګۍ مخه ونیول شي. دا دغه یو مسله وه. دویمه مسله د سیکولریزم، دوی خو دا وایي چې مونږ د یو قانوني نظام له لارې مونږ عدالت تأمینو، قانوني نظام د لارې. دوی اصلا د اسلامي نظریې په وړاندې قانوني نظریه وړاندې کوي. وایي چې اسلامي نظام چې دی دا نظریاتي نظام دی او یو نظریه نشي کولی چې عدالت تأمین کړي. عدالت چې تأمینوي قانون یې تأمینوي. دې باندې به انشاءالله مونږ خبره وکړو چې اسلام دی د قانون نوم، اسلام دی د قانون نوم. په تیره د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هغه د همدغسې یو قانوني نظام اساس دی. دې باندې به انشاءالله بیا په ځانګړې توګه باندې خبره وکړو. خو دوی دا وایي چې مونږ قانوني نظام غواړو، مذهبي نظام نه غواړو. مذهبي نظام چې دی هغه صحیح دی چې مذهب مصالح به تأمین کړي، خو انسانانو ته قانوني مسؤلیت نشي ورکولی او مونږ قوانین جوړ کړي دي او قوانین د لارې انسانانو ته قانوني مسؤلیت ورکو، هر چا ته خپل حق ورکو. خو دا خبره هم د دوی یو کاملا مغالطه ده. په اسلام کې اسلام قانوني نظام دی. اسلام څه شی دی؟ قانوني نظام دی. او توپیر د دې د قانوني نظام سره دا دی چې د دوی قانوني نظام داسې دی چې په دې کې افراد قانون ته جوابدeh دي او دوی حکومت یا حاکم هم قانون ته تر یو حده پورې په یو چوکاټ کې جوابدeh کړی دی او د هغې نه پورته بیا خو قانون بیرته هغه اجرایي جهت چې حاکم جهت دی هغه په حقیقت کې چاته جوابدهي نه لري. اگر که دوی وایي چې قانون ته جوابدهي لري خو هغوی باندې څوک قانون بیا نشي تطبیقولی. دا موجوده تجربې د دې ښه ښکاره مثال لغه دی. خو اسلام کې بیا دا مونږ چې وایو چې اسلام قانوني نظام دی، اسلام کې جوابدهي دوه اړخیزه ده. اسلام کې یو فرد او حاکم او محکوم دواړه یو طرف ته د قانون په وړاندې جوابدهي لري او بل طرف ته د الله په وړاندې جوابدهي لري. نو موږ بیا هم د قانون د تطبیق دپاره دوه دغه لرو، ضمانتونه لرو او دوی د قانون د تطبیق دپاره غیر د همدغه خپل شخصي مصالح او دغه نه بل څه نه لري. بهرحال دا خو بېله مسله ده چې دې باندې به انشاءالله وغږېږو. نو سیکولریزم کې د بېعدالتۍ مسئله همدا ده چې دوی د قانون خبره کوي خو قانون هغه هېڅکله عدالت نشي تأمینولی، ځکه چې قانون د چا لاس ته وغورځېده هغه انسانان خپل مصلحتونه د نورو انسانانو مصلحتونو باندې مقدم ګرځي. حال دا چې په اسلام کې دغه دا چې چېرته قانون د یو حاکم لاس ته غورځېږي هغه دا نشي کولی چې خپل دغه په سر باندې بل جواب دغه ذات شته چې هغه ته پوښتنه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وایي اطیعوني ما اطعت الله ورسوله، ما اطاعت تر هغې پورې کوئ چې زه د الله او د رسول اطاعت کوم. دا مفهوم ګوره په دوی په نظام کې نشته. همدې وجې نه بېعدالتي او دا مسایل راځي. د دې تر څنګ بل غټ مشکل هغه اخلاقي اثرات دي، بد اثرات چې کله د ژوند تصور او د دنیا هدف د انسانانو سره متفاوت شي نو د دې تفاوت د اهدافو په نتیجه کې اخلاقي ارزښتونه کېږي. بیا هلته اخلاقي ارزښتونه پاتې کېږي نه، ځکه چې یو انسان سره چې هدف دا وګرځېده چې زه پیسې چا ظلم وشي، په چا تیری وشي، د چا وینه تویه شي، میلیونهاو انسانان په اصطلاح شهیدان شي، پردي وطنونه تباه شي، دا هغې ته څه ارزښت نه لري. دا مسله زه خپله د یو قضیې دغه یم نه پوهېږم چې کېدای شي قایي صاحب به و یا نه و. دا تجارت پوهنتون کې مونږ یو وخت کې دا
ګمان کوم چې هغه وخت کې بوش و د بوش یو صنفي راغلی و پوهنتون ته زموږ او دغه مشاورو هغه تحقیق څېړنه کوله د اخلاقو په وړاندې اخلاقو په دغه کې نو د اخلاقو تعریف یې داسې وکړه چې اخلاق هغه څه ته وایي چې یو انسان یو شی ښه وګڼي یو انسان یو شی ښه وګڼي همدغه دا د امریکا ملي امنیت ته خطر و فقیري صاحب د الله وبخي اوس وفات شه استاد نسیم فقیري هغه ورته ورپورته شو ورته وویله چې تاسو کیوبا ستاسو خواته وه هغه فیډل کاسترو د دوی سخت مخالف و دوی هغه وخت کې دغه ویل هغه ته دا هر څه چې کوي که هغه فرضاً د روسانو نه میزایل راوړي او خپله خاوره کې نصبوي هغه ته دا کار ښه ښکاري تاسو څنګه اوس د هغه نظام باندې محدودیتونه پابندۍ لګېدلي هغه ته مې وویله چې دا د امریکا د مصالحو د سره په ټکر کې ده نو دا هدف مې دا چې د دوی نظامونه دغه تصورات دي دوی خپل هغه ارزښتونه هغه دغه کوي نه بل مشکل دا ده چې سیکولریزم دوی وایي چې دا په اصطلاح د مذهبي چارو کې بېطرفه دی د دوی تصور دا دی سیکولریزم په مذهبي چارو کې بېطرفه دی خو مخکې مونږ خبره وکړه چې هېڅکله بېطرفه کېدی نشي نه په تاریخ کې بېطرفه شوی دی او نه په عقلي توګه باندې د دوی د بېطرفۍ تصور کېدی شي ښکاره مثال همدغه په اسلامي هیوادونو کې د انتخاباتو د لارې واک ته مسلمانانو واک ته رسېدل نو دوی چې کله چې مثلا سیکولریزم دا بېطرفه دی چې بېطرفه دی نو په ټولنه کې مثلا که د ټولنې یو مسلمان قشر هغوی د خپل ارزښتونو په اساس باندې یو مسلمان د خپل ځان دپاره حاکم ټاکي نو تا ته خو بیا ضرورت نشته چې ته په دې کې مداخله وکړې ته بیا ولې یو مسلمان چې د هغه عقیده هر څه چې وي عقیده یې دا ده چې دا زه د خپلې خوښې اسلامي نظام غواړم صحیح ده زه د خپلې خوښې اسلامي نظام یې جوړ کړی سیستم یې جوړ کړی نو دغه دین چې که نه ته اوس دین څه شي ته وایي ته دین څه شي ته وایي خو دغه دی دین دی که نه نو څنګه وایي چې زه هم چې نه دین دی په اجتماعي چارو کې مداخله نه کوي خو دغه ستا سیکولریزم چې په اجتماعي چارو کې مداخله کوي ما ته سیاسي نظام ترسیموي اقتصادي نظام جوړوي دا خو دین دی که نه دغه تصور دغه عقیده ده که نه دغه نظریه ده که نه خو دغه ته دین وایي که نه نو څنګه ته وایي چې زه بېطرف یم او زه دغه نه لرم دا متاسفانه مغالطې دي چې انسانانو ته چې هغه هم یو اشکال د ممارستونو نه راپېښ شوی دی چې دین یو بل تصور دی په نړۍ کې حاکم چې هغې ته تیوکراسي وایي تیوکراسي چې هغوی هم الهي نظام یو تصور دی چې تیوکراسي دوی وایي چې اسلام هم تیوکراسي ده تیوکراسي الهي نظام دا چې اوس د اسلام سیاسي نظام د تیوکراسي سره څه توپیر لري او څه تفاوتونه لري انشاءالله دې باندې به راتلونکي هفته کې خبره وکړو ما مخکې امیر صاحب محب الله هم خبره وکړه چې دا قضیه لږه دغه شي دلته ځینې مسایل فقهي دغه راځي اوس په جهري منځونو کې امام قرات وي مقتدي ورپسې وایي که ونه وایي مونږ تصور دا دی زه همدې وجه نه د فقهي مسایلو کې اوسه پورې مونږ لنډ جواب وایه خو خواهش مې دا ده چې فقهي مسایل کېدای شي انفرادي شکل باندې سره که چا سره خبرې وکړو دلته دا فکري قضایاو باندې چې کوم سوالونه دي هغه مسایل مطرح شي چې دا فکري شکوک او شبهات ځوانانو سره لرې شي نو دلته یو دوه درې پوښتنې راغلي چې هغې باندې خبره وکړو یو خدا چې یو قانون په یو یا څو مادو کې که چېرته څه مشکل وي یعنې غیر اسلامي وي نو آیا دا قانون په ټوله کې غیر اسلامي کېدی شي که نه شي کېدی لکه زمونږ قانون ورونو یو د قانون مرجعیت او یو د قانون تفاصیل د قانون مرجعیت که هغه وضعي فلسفو ته ورکړی شي نو دا غیر اسلامي او بېدینه قانون دی په دې معنی چې د قانون د ایښودنو واک د تشریع د حلال او د حرام واک که د الله نه پرته بل چاته وسپارل شي نو دا غیر اسلامي غیر دینی غیر شرعي قانون دی دویم قسم هغه قوانین دي چې هغه مرجعیتونه دینی دي الته تصریح په دې شوی وي چې دا قانون مثلا د اسلام د قانون په اساس ولاړ دی او په دې کې هیڅ ډول د اسلام نه مخالف قانون په دې دغه کې نشي دغه کېدی نشي داخله دی
نو دې ته موږ په ټوله کې اسلامي قانون ویلی شو. خو بیا که په داخل کې ځینې مواد د هغې داسې وي چې هغه د دین نه مخالف وي نو د هغې اصلاح فرض ده، د هغې اصلاح ضرور ده. هغه مواد چې کوم فاسد دي هغه مواد به ترې وباسو، خو نور قانون کله چې مرجعیت دیني وي نو هغه قانون ته مونږ کلي توګه باندې غیر اسلامي قانون نشو ویلی. الله دې وکړي چې خبره واضحه وي. دا بل خبر دوه درې پوښتنې دغه کړي چې یو ښځو ته په حدیث شریف کې د ناقصات عقل خطاب په کوم اساس شوی؟ دویم په اسلامي نظام کې د ښځو د کار کولو حکم څه دی؟ دریم د فاسد نظام د ړنګولو یا په فاسد نظام کې د کار کولو شرعي حکم څه دی؟ دا اوږدې مسلې د ناقصات عقل دې باندې خو ګمان کوم مخکې مې خبره کړې وه، نه پوهېږم که نه. ناقصات عقل دا صریح او صحیح حدیث کې دي، صریح او صحیح حدیث کې دي چې ناقصات عقل و دین خطاب ورته شوی. خو دا د تحقیر او سپکاوي دپاره نه دی، تحقیر او سپکاوي دپاره نه دی. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته د اختر په ورځ باندې وعظ کاوه. ونه کړې ده چې الله تاسو دغسې پیدا کړي یاستئ چې احساساتي او جذباتي یاستئ. کله چې داسې پیدا کړي یاستئ نو پیغمبر د دې جذباتي او د احساساتي جوړښت یو ضرر وښوده په هماغه مجلس کې، او یوې ورته یو فرصت وښوده چې تاسو د دې نه ښه استفاده وکړئ. ضرر ورته دا وښوده چې د همدې احساساتي توب په اساس باندې کله چې تاسو د ناشکري کوئ، ولې ځکه چې احساساتي یاستئ. خاوند در سره ټول عمر نیکی وکي، یوه ورځ چې دنه لږ شانته مخالف شی ولیده نو بس سمدلاسه ورته وایي چې ما رأیتو. احساساتي فطرت ورته وښوده، ورته وویله چې تصدقنا ولو من حلیکنا، چې ګوره صدقه وکئ، خیرات وکئ. عاقل سړی عقلاني سړی په اسانه خیرات نه کوي. دا نارینه چې د خیرات کې ډېر ضعیفه دي. ولې ضعیفه دي؟ ځکه چې دوی سل خبرې سنجوي چې دا به وروستو څنګه کېږي څنګه، او ښځه ته چې دوه خبرې وکړي سمدلاسه په ژړا کېږي او د غاړې نه سمدلاسه د په اصطلاح د 1 لک او 2 لک روپو غاړه کوي، رسپوړي او درته درکوي. همداسې ده که نه ده؟ دې فهم قرآن کړه هغوی ته پته لګېدلې چې د 100 ښځو او د 0 نارینهو دغه سره برابر نه وي. 100 ښځو صدقه ترې زیاته وي، ځکه چې وجه همدا ده چې هغوی دي احساساتي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویله چې ګوره یو طرف ته خو هغه مشکل دی، خو تاسو کوشش وکړئ چې د احساسات په څه مصرف کړئ، سم صدقه کې او سم استفاده او سم دغه ته وکړئ. بهرحال څه نور مسایل هم شته. اسلامي نظام کې ښځې کار کولو حکم څه؟ بالکل اسلامي نظام کې ښځه کار کولی شي، محدود مسایل دي. دې مفهوم دا نه دی چې اسلامي نظام کې ښځې کار کولی شي نو هغوی ته موږ ووایو چې بس سینګار کوئ او ښه ښایسته ځانونه جوړوئ او به ځئ هلته د سړو سره یو 2 په 2 باندې په کوټو کې کښېنئ او یو سکرتره شي او دغه شي. دا تصور د اسلامي نظام نه دی. اسلامي نظام چې وایي چې کار وکړي، خو د نورو شرعي احکامو د پرده، حجاب، عدم اختلاط، دا مسائل رعایت کوه، هیڅ اشکال پکې نشته. دا د اسلامي نظام هغه تصور دی. او البته په هغه ډګرونو کې اولویت فاسد نظام د ړنګولو یا په فاسد نظام کې د کار کولو شرعي حکم څه شی دی؟ دې اړه باندې ما نن هم ځان سره تصور دغه کاوه چې په دې به کېدای شي که تاسو هم بیا کله رعایت کوئ یا دغه کې یو ځانګړی درس به انشاءالله په دې باندې کوو. هغه هم